د ښاغلي وحید فقیري د مهم خبرونو 308 برخه. سیګار وایي د امریکا هوایي قوې په افغانستان کې د خپلو بمباریو د معلوماتو خپرول بند کړي دي. سیګار وایي د داسې معلوماتو خپرول د سولې د پروسې لپاره حیاتي اهمیت لري. د امریکا هوایي قوه وایي چې دا حساس معلومات دي او اوس د طالبانو سره خبرې روانې دي. د سیګار مشر ښاغلی جان سوبکو وایي دا معلومات د امریکایانو د آګاهۍ لپاره اهمیت لري. دغه راز د امریکا پوځ د افغان عسکرو د تلفاتو په اړه هم معلومات سریع او مخفي کړي دي، ځکه په دې تیرو کلونو کې د افغان اردو تلفات زیات شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د دې کال په اولو 3 میاشتو کې امریکا او د کابل رژیم تر طالبانو زیات بې دفاع او بې ګناه افغان ښځې او ماشومان قتل کړي دي. په 2019 کې امریکایي اشغالګرانو پر افغان ښځو او ماشومانو باندې قریب 9500 بمونه اورولي ول.